बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खैदो की चितर दे मरो जोड़ او ताज़ा اوسئ نن موږ سره نوې ویډیو هغه د رینین د ریلیز په هغه میکانیزم باندې موږ خبرې کوو چې رینین څرنګه ریلیز کیږي څرنګه چې موږ پوهیږو د رینین ریلیز هغه د کډنی څخه صورت نیسي نو موږ د کډنی ساختمان او په هغې کې دننه نفران باندې مخکې هم لا ډېرې خبرې کړې وې اوس د خپل موضوع د واضح کولو لپاره دلته څه لنډ یادونه ترېنه موږ بیا کوو که چېرته تاسو غواړئ د نفران په اناټومي او په فزیالوجي باندې ځان پوه کړئ زموږ نورې ویډیوګانې چې موږ کړي دي باید تاسو هغې ته متوجه شئ دا نفران دی دا د نفران هغه هیډ برخه ده چې دې ته موږ ګلومرولس ویلو بیا دا پروکسیمل کنولوټیډ ټیبیولز دی دا لوپ آف هینلې دی لوپ آف هینلې بیا تک پارټ هم لري بیا ډسټل کنولوټیډ ټیبیولز دی او په اخره کې بیا دلته موږ سره د نفران برخه هغه کولکټینګ ډکټ دی دا د نفران د کولکټینګ ډکټ برخه ده نفران ته د دې اپرن آرټریول په ذریعه باندې وینه راځي او د ایپرن آرټریول په ذریعه باندې وینه د نفران څخه ځي موږ به د نفران د هیډ برخه نور به هم لږ زوم اپ کړو ځکه دلته موږ سره هغه ساختمان او هغه حجرې دي د هغې په ذریعه باندې رینین جوړیږي دغه ساختمان جکسټا ګلومیرولر اپریټس دلته وګورئ دا موږ سره بومین کپسول جوړیږي بومین کپسول موږ پوهیږو د هغه حجراتو څخه جوړ دی چې هغه لږ سکوامس دي او بیا پروکسیمل کنولوټیډ ټیبیولز حجرات چې کوم دي هغه لږ کیوبیډل حجرات دي که ستاسو یاد یې موږ ویلي وو چې دغه د ډسټل کنولوټیډ ټیبیولز بیرته د هیډ اف نفران سره رانږدې کیږي او ګورئ په ډایګرام کې هم ښکاري نو دلته موږ سره بیا دا د ډسټل کنولوټیډ ټیبیولز حجرات دي دلته خاص ډول حجرات موجود دي چې هغې ته مکیولا ډینسا وایي دلته موږ سره په دې بومین کپسول کې اپرن آرټریولز راغلی دی او ګوره بلډ ویسلز دي دا موږ دلته ور اضافه کوو په مین ډایګرام کې دلته ایپرن آرټریولز په ذریعه باندې وینه راځي بیا ګلومیرولس جوړوي ایپرن آرټریولز وینه راوړي همدلته بیا څه مواد فلټر کیږي هغه همداسې فلټریټ د پلازما څه برخه فلټر کیږي هغه ښکته ځي او نوره برخه د پلازما هغه همداسې په ایپرن آرټریول کې ښکته راځي دلته حجرات شته دی چې دغه حجرات د پالکسن سیلز یا جکسټا ګلومیرولر سیلز په نوم باندې یادېږي دغه حجرات د رینین د افراز سبب کیږي رینین چې کله افراز شول دغه رینین بیا دلته فلټر کیږي نه او داسې ښکته د ایپرن آرټریولز په ذریعه باندې راځي او مین سرکولیشن ته داخلیږي د رینین افراز هغه په درې میکانیزمز باندې کیږي چې یو میکانیزم ته موږ بارو ریسپټر میکانیزم وایو د انسان فشار چې کله ټیټ شي نو بارو ریسپټر میکانیزمز په ذریعه باندې دغه د فشار ټیټوالی حس کیږي بارو ریسپټرونه د وجود په کراټډ ساینس او پیوټیک آرچ کې موجود دی چې کله فشار ټیټ شو نو اپرن آرټریولز کې هم فشار ټیټیږي او وینه ګلومیرولز ته کمه راځي دغه د فشار ټیټوالی سبب کیږي چې رینین افراز شي دویم میکانیزم هغه سمپاتیټک نرو میکانیزم دی کله چې انسان په وجود کې سمپاتیټک نرو سیستم فعال وي یعنی انسان د فلایټ یا فایټ په حالاتو کې وي نو دلته د هغه نیورونونه چې هغه جکسټا ګلومیرولر اپریټس ته راغلي دي د هغې په ذریعه باندې اپینفرین یا نار اپینفرین افرازیږي او دا د بیټا ریسپټور په ذریعه باندې پالکسن سیلز تنبیه کوي تر څو رینین افراز کړي دریم میکانیزم دلته موږ سره هغه مکیولا ډینسا میکانیزم په نوم باندې یادېږي کله چې په ټیبیولز کې دننه د سوډیم کلورایډز آین کنسنټریشن کم شي د هره سببه یا به ګلومیرولز ته بلډ فلو کمه شوې وي د دې خبرې سرچپه هم صحیح ده یعنی که چېرته په ډسټل کنولوټیډ ټیبیولز کې د سوډیم او کلورایډ آین غلظت اضافه کیږي د رینین افراز به نه کیږي همدغه شان که پاراسمپاتیټک نرو سیستم فعالیږي نو رینین افراز به نه کیږي او ورسره په خوا کې که فشار نارمل وي یا لوړ وي نو د رینین افراز به هم نه کیږي
رنین چې کله افراز شو او هغه سرکولیشن ته داخل شو دلته د لیور په ذریعه باندې یو ډول سبسټریټس یا مواد پروډوس کیږي چې هغه انجیوټنسینوجن نومیږي. انجیوټنسینوجن دغه انجیوټنسینوجن په بلډ کې د رنین سره مخامخ کیږي او د دې په ذریعه باندې په انجیوټنسین 1 باندې بدلیږي. انجیوټنسین 1 زموږ په دوراني سیستم کې مختلفو برخو ته د وجود رسیږي د بلډ په ذریعه باندې او چې کله دغه انجیوټنسین 1 د لنګز نه پاس کیږي یا د سږو نه پاس کیږي هلته په الویلای کې انجیوټنسین کنورټینګ انزایم سره مخامخ کیږي. دا انجیوټنسین کنورټینګ انزایم انجیوټنسین 1 په انجیوټنسین 2 باندې بدلوي. انجیوټنسین 2 او انجیوټنسین 2 بیا زموږ په وجود کې ډېر کارونه کوي چې هغه د فشار د لوړوالي سبب ګرځي. یعنی انجیوټنسین 2 د بلډ ویسلز ټون اضافه کوي، د سمپاتیټیک نروس سیستم د تنبیه سبب ګرځي تر څو نور رنین هم افراز شي، د اډرینل گلینډ څخه د الډسټرونز د افراز سبب ګرځي تر څو سوډیم او د مایعاتو جذب صورت ونیسي. ورسره په خوا کې د تندې د احساس ته ولاړېدو سبب ګرځي. دغه ټول کارونه د بلډ پریشر د بیرته نارمل کېدو سبب کېدلی شي. په دې کې چې څه ناڅه تر دې حده پورې پوه شویستی. والسلام.